السلام علیکم. طالبانو پاکستان ته ډیر سخت خبرداري ورکړ او د خلکو زړونه یې وګټل. طالبانو پاکستان ته په میلیونونو ډالر تاوان ورسوي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. طالبان وايي پی ای او کامیر باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیې د پخوا په څیر نظم کړي. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د پاکستان پی ای او د افغانستان د کامیر هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړې دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خپل ټکټونو بیې د تیر معیاري بیو په څیر نظم کړي. یادې ادارې نن پنځشنبه د اکتوبر پر 14مه په یوه اعلامیه کې دواړو شرکتونو ته خبرداري ورکړې دی چې د مخالفت په صورت کې به د دوی الوتنې په ذکر شوي خط السیر کې بندي سي. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي دي د پی ای او کامیر خصوصي هوایي شرکتونو ته اطلاع ورکول کیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ قیمتونه د اسلامي امارت د پتې نه مخکې چې کوم قیمت معیاري وو په هماغه اندازه نظم کړي. د مخالفت په صورت کې به دوی الوتنې په ذکر شوي خط السیر کې بندي سي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د شمیرو په اعلانولو سره د خلکو غوښتي دي چې د سرغړونې په صورت کې د دوی سره اړیکه ونیسي. په دې وروستۍ کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالو الوتنو تر بندېدو وروسته یوازې د پاکستان پی ای ای هوایي شرکت افغانستان ته الوتنې لرلې. مخکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی ای ای هوایي شرکت د یوه ټکټ بیه 1.5 سل یا 200 امریکایي ډالر وه، خو اوس مهال د یوه ټکټ بیه 12 برابره زیاته سوې ده او 2500 ډالرو ته لوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې له پاکستان سره د سپین بولدک او چمن د تورخم لارې هم د مسافرینو پر مخ تړل سوي دي او خلک د هوا له لارې هم د ټکټونو د اخیستو توان نه لري. تر دې مخکې ګڼ شمېر افغانانو له پاکستان سره د لارو بندېدو او دغه هېواد ته د هوایي شرکتونو د ټکټونو د بیې د لوړېدو په اړه هم شکایتونه کړي وه. بلخوا ویل کېږي چې پاکستان دغه هېواد ته د کامیر خصوصي شرکت پر الوتنو بندیز لګولی دی. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی ای ای وایي چې په چارو کې د طالبانو د چارواکو د لاسوهنې د ټکټونو د بیې د ټاکلو او کارکوونکو ته د ګواښونو له امله افغانستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي.